کله کله موږ سوچ کوو چې یاره د الله په رښتیا شته دی او که نشته، او دا پیغمبر چې دا کومې خبرې موږ ته را رسېدلي دا په رښتیا دي او که نه دي. کله د خپل مونځ باره کې وسوسې راشي چې یاره دا مونځ کوو دا به قبلیږي که نه به قبلیږي، او کاسې ځان ستړی کوو او کسې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې د خپل دین په باره کې خطرناک قسم وسوسې راځي. نو دغه ټیم کې مسلمان وایي ګنې زه د ایمان نه خلاص شوی یم. دا وسوسې چې راته داسې رالې د الله په باره کې او د دین په باره کې د پیغمبر په باره کې، نو اندازه داسې ده چې د ایمان نه څه شی یم وتلی یم، یا مې کم از کم ایمان کمزوری شوی دی. د ډېرو خلکو دا سوچ پیدا کېږي، خو دا سوچ انتهایی غلط دی. یا ساتئ کم انسان ته چې په زړه کې دا وسوسې راځي دا د د ایمان نښه ده. یو صحابي راغلی پیغمبر ته فرمایي د الله رسوله د الله په باره کې ستاسو په باره کې مې داسې سوچونه ذهن ته راځي، وي که هغه زه چېرته په ژبه باندې راولم نو زه به دا خوښ کړم چې دا ژبه مې دې چېرته اوس وځي، خو زه به دا خبره په خوله رانه ولم. دومره غلط غلط سوچونه زما د الله او ستاسو په باره کې راځي، زه به ژبه اوس وځم خو خبره زه په خوله نشم کولی. نو پیغمبر ورته څه جواب ورکوي؟ ذلک تصریح بالایمان، دا خو د ایمان غټه نښه ده په تا کې چې دا سوچونه راځي. زه به یو مثال درکړم، غل کم کور ته ننوځي چې کور کې څه مال او دولت پروت وي که نه، کم کور چې تش پش پروت دی نه پکې پیسه شته نه څه شته، هغې ته غل ننوځي، ای د غل نه ننوځي. شیطان هغه زړه ته ننوځي چې په کم کې د ایمان څه پراته وي. یو سړی 24 غنټې د الله نه باغي ګرځي، هغه په الله باندې ایمان نشته، یا ایمان شته لیکن هغه اعمال نه کوي، هغه ګناهګار دی، هغه فاسق دی، هغه فاجر دی، په هغه باندې شیطان څه کوي؟ د هغه په زړه کې هغه سره زړه کې وسوسې راځي نه. دا کم سړی چې نیکعمله وي د ده په زړه کې وسوسې راځي، شیطان په ده پسې زور لګولی وي. نو چې کله ته داسې قسمه وسوسې راغلې د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د خپل دین په باره کې، د دې اعمالو په باره کې، پوه شه چې اوس ستا په زړه کې څه شته دی، ځکه غل راننوتی دی اوس. نو یاد ساتئ په زړه کې چې ته هر قسمه سوچ وکړې په هغې باندې ګناه نشته، چې هر قسمه په هغې باندې ګناه نشته دی، ځکه چې دا د شیطان وسوسې دي او د دې نه یو انسان هم نشي خلاصېدی. لوی لوی اولیاء الله علما ستاسو نه زیات په دې کې اخته دي، ځکه دوی خو د دین نه ډېر خبر دي. لوی لوی علما چې څومره ته دین ته نږدې کېږي دا شی نه برته سیوا کېږي. ها که البته د دین نه لرې کېږي نو بیا ورته دا وسوسې نه راځي. نو بیا وایي د دې علاج څه دی؟ د دې غټ علاج دا دی چې دې ته اړو توجه ورکوم بس، او چې کله م راشي اعوذ بالله ووایه، ځکه دغه ټایم کې شیطان ستا په زړه کې ننوتی دی. اعوذ بالله ووایه، شیطان وشاړه. او دویم دا خبره نظریه او سوچ جوړ کړه چې کله دا وسوسې راځي نو پوه شه چې ستا ایمان مضبوط دی، چېرته هم په خپل ایمان باندې شکونه مه پیدا کوه. دارنګې بعضو خلکو ته په منځونو کې دا وسوسې راځي. کله موږ مونځ ته راشو نو موږ ته سوچ ډایرکټ بل خوا ځي. اوس دا وسوسې په دوه قسمه دي، یو خو د ګناه والا وسوسه ده او یو اسې دنیاوي وسوسه ده. مثال راځي د پټو په باره کې سوچ کې، د پسخ په باره کې سوچ کې، د کاروبار په باره کې، دا اوس مباح سوچونه دي. یو دی د ګناه سوچ چې مونځ کې ودرېږې د غلا سوچ کې، د زنا سوچ کې، بل داسې د یو ګناه سوچونه کې. اوس دغه سوچ چې په مونځ کې کم کې ته د ګناه والا دا ګناه ده، دا که په عام ټیم کې کې عام ټیم کې خو داسې ګناه ده، خو البته که مونځ کې ته داسې سوچونه راولي دا ګناه ده. دویم دی کې فرق دا دی چې آیا دا کمې سوچونه چې تا د په مونځ کې راځي دا ته په خپله راولي که نه غیر اختیاري راځي. علما لیکي چې کم په مونځ کې غیر اختیاري تا ته سوچونه راځي، یعنې تا اراده نشته دی، د مونځ نه مخکې تا ښه اراده ده چې زه مونځ کوم الله ته ودرېږم، خو بیا غیر اختیاري تا ته سوچونه رالل، په دې تا ته الله نه رانیسي. الله نو امید دغه دی چې په دې سوچونو باندې ته الله او په دې وسوسو ته الله نه رانیسي. ها که یو اختیاري ته په خپله راولي، مثال په طور باندې یو کار دی د مونځ ټایم دی، نو مونځ نه مخکې ته دا سوچ وکړې یاره چې په مونځ کې ودرېږم نو دې باره کې به سوچ وکړم. د مونځ نه مخکې دې دا اراده وکړه چې مونځ ته ودرېږم نو د دې کار په باره کې به څه وکړم، سوچ وکړم. زموږ بعضې خلک وایي یاره کله رانه یو شی هیر شي نو بس مونځ ښه شی دی وایي کې راته رایاد شي. پخوا به خلکو دا خزانې دفن کولې، یو سړی وي چې خزانه مې دفن کړې ده، اوس راته ځای نه دی معلوم او ګرځم او هغه ځای رانه هېر شوی، چا ورته په مونځ ودرېږه خپله برته رایاد شي. نو مونځ کې بعضې داسې سوچونه راځي چې هغه موږ ته بار ټایم نه راځي.
نو کوم سوچونه چې غیر اختیاري راځي ان شاء الله موږ په هغې باندې الله نه رانیسي خو البته چې کوم په خپل اختیار سره راولو هغې به موږ الله رانیسي خو بعض ټایم کې انسان ته دا پته نه لګي چې دا وسوسې ما په خپله راوستي دي که نه غیر اختیاري راغلي دا پته یې نه لګي په خپله مې راوستي دي که غیر اختیاري راغلي په دې کې هم سړی په شک او په شبه کې پروت وي دا خبره چې کوم طرف ته ستا ذهن ډېر لاړلی ستا ډېر یقین پیدا شو چې دا غیر اختیاري راغله اوس بس دا ووایه چې دا غیر اختیاري ده او که ستا سوچ دې طرف ته لاړو چې نه په خپل اختیار سره دا وسوسه راوستې ده نو بیا پوه شه چې په خپل اختیار سره یې راوستې ده